السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل د بیټرۍ الارم ولګوئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل 100% ډک شي نو تاسو موبایل به بیا ګینټۍ وهي، یعنې تاسو موبایل چارج ته ایښی وي او هغه به ګینټۍ وهي چې ستاسو موبایل 100% ډک شو. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو د ویډیو ډسکرپشن زه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دا به تاسو څنګه پیدا کوئ. نو کله چې دوستانو تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، ګوره الارم ډیسیبل ده. اوس دغه الارم دلته ډیسیبل ده. کله چې تاسو موبایل چارج ته کښېږدئ او ستاسو موبایل 100% ډک شي، ستاسو موبایل به ګینټۍ نه وهي، ځکه دغه ډیسیبل ده. نو دغه به دلته تاسو انیبل کړئ. تاسو به په انیبل الارم باندې کلیک وکړئ او دغه به دلته ګوره انیبل شي. نو ګوره دوستانو اوس که هم ستاسو موبایل 100% ته ورسېږي، ستاسو موبایل به ګینټۍ وهي. هغه څنګه ګوره دوستانو، هغه زه دلته تاسو ته درښیم. تاسو به په پریویو الارم باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په پریویو الارم باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم فول بیټرۍ الارم چې ده هغه به څه رقم وي، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو ستاسو موبایل به دا رقم ته الارم وي او بیا به دغه تاسو دا رقم رایټ سایډ ته کش کړئ او هغه الارم به سټاپ شي. نو اوس ګوره دوستانو زه تاسو ته درښیم چې تاسو به څنګه د ویډیو ډسکرپشن پیدا کوئ. زیاتره ملګري دا پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې د ویډیو ډسکرپشن پیدا کړو او دا لینک موږ څنګه پیدا کړو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو هغه ویډیو خلاصه کړئ. اوس که هره ویډیو والا دوستانو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ او هغه به تاسو خلاصه کړئ. نو ګوره دوستانو ما دغه ویډیو خلاصه کړله. کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه ویډیو خلاصه کړئ، دلته ګوره دوستانو تاسو دا ټایټل وینئ، دا کوم ټایټل چې ده تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به ما تاسو ته لاندې ډسکرپشن درکړی وي. نو په هغه ډسکرپشن کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې ډاونلوډ. نو دوستانو ګوره دغه ټایټل دلته تاسو وینئ. دلته به تاسو راسئ، دا کوم ټایټل چې ما لیکلی ده، دا کوم خط چې ما لیکلی ده، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به ما تاسو ته اپس لینک لیکلی وي. صرف په تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له هغې څخه ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.